الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، پیغمبر صلی الله علیه وسلم سیرت من بیانو د دې لپاره چې د سیرت بخپل ژوند کې راولو. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره محبت ده حقیقي چې ته دغه په لار روان شي او ته هغه څه باندې عملو کې چې هغه ته خولي او په دې کې مقصد زما هغه خلکو ته اشاره کولې کوم چې زموږ په ملک کې راوتی دي او توفیق ګاډي سیزي او روډونه ورانه مسلمانانو ته تکلیف رسي. منګه په نیت باندې شک نکو، نیت کې ګوتی وهل دا زمون کار نه دی او نه الله مون په دې مکلف کړیو چې تاسو د چاره نیت په باره کې خبره وکړئ. دغه دغه د الله په منځ کې دا او ان شاء الله خو ګمان به ساتو په پیغمبر باندې مهین دي. خدای دا مطلب نه لري چې ته په پیغمبر باندې مهین نو چې سکه هغه کوا. اوس د کوم پیغمبر د محبت دعوت چې کې نو داغه په لار رواني هغه پیغمبر چې هغه دا طریقه مونږ ته خولې دا وکړي چې تاسو په لار باندې تیریږي کانه پروتي شیشه پرته غنه پرته هغه چته کې چې تکلیف ملاونه شي. دغه پیغمبر مونږ ته خولې نو چې بیا زره وزم دغه پیغمبر د محبت لپاره او دغه د دفاع لپاره او مسلمانان تنګوم او د الله بندگان تنګوم نو دغه ما فائدہ ونه کړ، دغه ما خو نقصان وکړ او د خلکو ته مې د ښکارم کړه چې زه سید په دې پیغمبر باندې مینم خو پیژنم نه دا مې د خلکو ته ښکار کړه په خپل هغه دي چې خلکو ته موخو چې کوم لار چې د پیغمبر و دغه نه زنیم خبر او کزه دي خبرو ما بننده کار نه وکړي. یوزي کې هم اسلام او د اسلام نه راو کبل مذهبي تعالی د اجازه نظر کوي چې ته مسلمانانو ته انسانانو ته مسلمانانو پر انسانانو ته نقصان ورسوي تعالی اجازه نظر کوي. څنګه موږ د پیغمبر په دفاع کې راوځو او د پیغمبر د محبت دعوه کو او همداغه پیغمبر بیا خلاف کو، ناشنا خبره شو. دعوه چې څوک د چا د محبت کې به دغه په لار روان دغه خبره مانی نو دا طریقه موږ ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه خولې دا نه دغه طریقه وا چې هغه خلکو ته نقصانونه رسي دغه کورونو ته او دغه مالونو ته. د پیغمبر په دفاع کې راوته او دغه د محبت اظهار وکاو او مسلمان دې پکې زخمی کو گاړي دې پکې وسې زورونه دې بند کړو بیماران دې ودرول څه فائدہ ته ورته ورته نقصان وکړو. دا سیرت چې مونږ کوم بیانو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه پای کې یو غټ هدف دی چې مونږ دغه د طریقو پیژنو او په ځان کې راولو. دا غټ هدف دی چې تشي دعوی کوو چې پلانې عاشق رسول څنګه عاشق رسول پیغمبر باندې مین دي نو پیغمبر خو پیژنې نه په دې سیمینه باندې وسو کې چې پیژنې نو مینه وسره کوي. الله سبحانه وتعالى دې مونږ ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سیرت باندې د عمل کولو توفیق راکړي او الله سبحانه وتعالى موږ ټول له توفیق راکړي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دفاع کولو او الله سبحانه وتعالى
زمونږ حشر د قیامت په ورځ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د جنډې لاندې وکړي. اخرنی خبره مونږ د بدر د غزا کوله چې کله د بدر غزا ختم شوه نو پای کې یو یا کسان قیدیانو د غوی سره سم معامله وشو، دغه تفصیل تیر شوی او دا خبرم بیان شوی چې کوم غنیمتونه غستې شوی نو دغه په باره کې څه شوی، کوم آیتونه د باره کې نازل شوی، به دغه تقسیم څنګه شوی، دا ټول مسله مونږه په اخرنی بیان کې بیان کړی و د الله په توفیق سره. نن به ان شاء الله هغه درسونه او عبرتونه او فواید بیانو کوم چې موږ ته د دې غزا نه او د دې جنگ نه موږ ته ملاویږي او راښکاره کیږي. خدای نه مخکې یو خبره غدا چې قرآن د دې واقعي په اړه کې تفصیلی خبره کړې ده. دا موږ مخکې د خبره ذکر کړې و کله چې د بدر د غزا د مسله شروع کېده، نو هلته موږ ویلو چې په سورۃ الانفال کې الله سبحانه وتعالی او یوسف زین نور کې په قرآن کې الله دی واقعي ته اشاره کړې ده. کم کمې چې راشي دغه پوره کول په کار دی، هغه خبره ته الله اشاره کړې ده. دا خبر الله سبحانه وتعالی بیان کړی دی چې فتح د الله د طرف نه، بل الله سبحانه وتعالی د جهاد مقصد بیان کړی چې ولې د بدر د غزا وشو. مشرکان او منافقان او يهود ته الله رټنه ورکړو، یره وته ورکړه چې څنګه د دې مشرکانو حالو دغه شمستاسو حال شي. دغه الله سبحانه وتعالی تقسیم د غنیمتونو بیان کو، دغه الله سبحانه وتعالی آداب خو مؤمنانو ته قرآن د دې واقعي مبارک ښه تذکره کړی ده. دا خبره مخکې ذکر کړی و چې دا غزا په سویم کال شوی د هجری، په دویم کال شوی، هم په دغه دویم کال باندې الله سبحانه وتعالی روزي فرض کړي، او د دې نه مخکې د رمضان روزي دا فرض نه وي. په دغه کال باندې الله سبحانه وتعالی روزي فرض کړي دي. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. الله په تاسو روزي دي لازم دي لکه څنګه چې په مخکینو خلکو لازم وي. درشم په دغه کال باندې زکات الفطر هم لازم شوی. زکات الفطر مونږ چې د سره سایه وای نو دم په دغه دویم کال د هجری چې دینو لازم شوی. زکات چې دی هغه لازم شوی دی. به تفصیل د زکات چې دا به څومره ورکه، چاله به ورکه، څنګه به ورکه، دا ټول مسله الله واضح کړو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په جبه باندې دا غیر ټول تفصيلات مونږ ته بیان شوي. نو دغه د فائدې وروته چې مدینه ته چې کوم مهاجرین راغلي نو پایو کې غریبانان ډیرو، نو د زکات ته مسله چې کله واضح شو او بیان کړی شو نو فائدې چې د هغه غریبانو او فقیرانو ته هغه ته وشو، ځکه چې هر مالدار د خپل مال نه بیا زکات وستو. سبحان الله. ناشنا خبره غدا ده چې اولنې اختر چې مسلمانانو منو کړی دی هغه خوشحالي المنزلي ده، ناغم په دقه کالو څومره خيسته اختر بو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د لاړو د بدر د غزا نه واپس شو، الله ولا فتح ورکړ، الله ولا فتح ورکړ، دوی واپس لاړ او به په اختر راغ او دوی چې د اختر غموز کړي او خوشحالیانی یو خوشحالي دا شو چې د بدر په غزا کې ول الله فتح ورکړ، نو دا غینه بعد به دا خوشحالي چې الله په اختر عمره واست. څومره د خوشحالي هغه مقام بو، څومره ناشنا حالات بو چې کله دوی د یو بل سره ملاوي دو خوشحالي و. الله سبحانه وتعالى ډیر رحیم او کریم بادشاہ دی چې کله د مسلمانانو ته د اولنې جنگ دی د کفر او د اسلام په منځ کې د شي جنگ چې یو بل ته مخامخ شوی دی، اگر کړه دینه مخکې غزاګانی شوی دغه تفصیل ما مخکې بیان کړو. مسلمانانو ته د اولنې غټه سخته د رسیدلې ده مدینه ته جرالو، نو جنگ دا شوی د پدې کې مسلمانانو ته سخت رسیدلې ده او تقریبا 14 مسلمانان شهیدان شوی دي او باس پکې زخمیان شوی دي. الله سبحانه وتعالى خوشحالي د اختر ورک چې دی خوشاله شي
او زموږ په شریعت کې د قدوا اخترونه دي عید الفطر او عید الاضحى درې مختر زموږ په شریعت کې نشته لوی اختر او وړو کې اختر نو دا خوشحالي الله سبحانه وتعالى یو قسمه نعمت ورکو دي مسلمانانو د پاره چې دوی خوشاله شي الله سبحانه وتعالى په قران کې دا خبره کړې ده په سورۃ الانفال کې واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض الله ورایت کې هغه وخت کله چې تاسو لږ وي او کمزوري وي په دې ځمکه کې څه خلکو په مکه کې چې اسیرت مونږ بیان کړی کنه دیار له سکالو سیرت په ابتدا کې د سو خلکو یو سو د شمار خلکو څومره ظلمونه د غوي سره کېدو عبادت اخکار نشو کولای تبلیغ او دعوت اخکار نشو کولای د مسلمانانو په مخ کې وجلې کېدو چا سني شوې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مخ کې وجلې کېدو پسترو کې به وخت کړاله ملګرو ته به صبر کوي یو هغه دور الله وی اذ انتم قليل تسلقوا مستضعفون في الارض خلق کمزوري غنلی وي تخافون ان يتخطفكم الناس یریدی به د خلکو نه چې د خلکم چته خراب نه کی چته مړ نه کی چته مونږ تخته يروا په مؤمنانو باندې لک خلک الله سوي ما سو کړو فآواكم وأيدكم بنصره الله تسول زيدركم الله تسلم رستوك ورزقكم من الطيبات او خستو پاک مالون الله تسول درکړو چې کې غنیمتونه متي وکار بیا دا لعلكم تشکرون دې په تاسو شکر ادا کړئ دا زمون دی دین ته وګوره اوس دی مسلمانانو ته وګوره او دی عزت ته وګوره یو وخت دی چې اسلام ابتدایي حالاتو کې کمزوري د مسلمانانو هغه مسلمانانو الله یو ملک ورکو مدینه کې هغه مسلمانانو الله یو زور ورکو یو طاقت ول ورکو یو عزت ول ورکو د دې غزانه بعد د بدر د غزانه بعد د مسلمانانو چرچه بیا په دې دنیا کې عام شو چې کوم ځکه به خلک کې ناسو تذکره به کولای را مدینه کې دي خلک دي ځان ته مسلمانان وي د په مشر نوم دی د پلاني ځکه د پلاني قوم سره جګړې ضرور دي دغونه وګټلې یار او بیا ته درې ورځې وته ناسو مو به دو کړو به دغه وکړو رعب پرې وته د کافرانو په ژوندو کې الله ويرول د کافرانو اندازه غوته ولګي د کافرانو ته چې د مسلمانانو سره معمولی خلک نه دي دوی سره چې مقابله کې نو هم دې غړ زور غواړي د بدر په غزا کې ډېر عبرتونه او درسونه دي او د الله په توفیق سره ما 50 سره جمع کړي دي او کچته نور سوچ او فکر به کې سړیو کینو د سلو نه به کیم زیات راوځي خداغه ظاهری چې کوم هغه ما 50 سره جمع کړي دي لپاره چې خپل ملګرو ته د رونو د خويندو ته بیان کوم مسلمان طریقه دا نه ده چې د صرف سیرت ګوري او اوري او هغه ته بسترو کې اوخ کې راځي او خبره ختمي کی په اوله کې یو خبرو کړي چې د سیرت د بیانولو مقصد په دې سیرت باندې عمل کول دي او د دې سیرت نه عبرت غسته دي د بدر غزا وشو تقریبا په 15 درسونو 15 بیانونو کې شپږو بیانونو کې ما د بدر واقعه بیان کړ سنه تیجر وته د بدر د غزا بس قصه ختم شو جنگو شو مسلمانانو قرباني ورکړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم پکې قرباني ورکړه مشرکان تغو بربا شو بس قصه ختم شو صرف دومره چې جمعات کې موتاکینو د قصه بیان کو بس نه دغه نه بعد موتاکینو ضرورت چې دی جنگ نه د دې غزا نه موت ته څه فائدې ملوي څه کول پکار دي سندي کول پکار د مسلمان طریقه ده د بدر د غزا ډیر اوچت مقام دی او الله سبحانه وتعالى ګوره په قران کې دی ورځي ته یوم الفرقان ویلې الله ته یوم الفرقان ویلې نو مول الله ورکړي هغه ورځ چې د حق او د باطل په منځ کې فرق راغلی الله سبحانه وتعالى د دې بدر نوم تذکرم په قران کې کړی ده ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله الله سبحانه وتعالى ساسو مرسته کړو په بدر کې
پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې غزا عظمت بیان کړی چې داسې معمولی کار نه او کوم چې په دې کې شریک و هغه هم معمولی خلک نه. حدیث کې راځي سبحان الله ولعل الله اطلع على اهل بدر وی الله سبحانه وتعالى راخکاره شو بدر والات او دوی افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم تاسو چې څه کوي کوي ما بخلی. څومره صحابه کرام چې په بدر کې شریک شوي د ټول الله سبحانه وتعالى بخلی. په یو حدیث کې درځي په صحیح بخاری کې چې جبرئیل علیه السلام راغی پر رسول صلی الله علیه وسلم پس او دا وتی وی د بدر د مسلمانان دوی ته تاسو په کوم نظر باندې ګورئ؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم وتی من افضل المسلمین، مسلمانانو کې غوره مسلمانان دغه چې بدر په غزا کې شریک شوي ناغوت یاو وكذلك من شهد بدر من الملائکه او کوم ملائک چې د بدر غزا ته راکوشي دغه په ملائکو کې غوره ملائک دي. دا سمامولي واقع نه راغلي، دي واقعي او مقام دي. په دې کې چې کوم صحابه کرام شریک شوي دي هغه موچت انسانان دي، په دې کې چې کوم ملائک شریک شوي دي هغه موچت ملائک دي، سمامولي خلک نه دي. ډېر زیات عبرتونه او درسونه دي. یو څو ته بیانوم. اولنې دا خبره خو واضحه شوه چې صحابه کرام د غوی دوستی او دشمنی هغه د چا دپاره ده؟ الله دپاره. او همدغه د مسلمان طریقه دا د بدر په غزا کې دا خبره خو تفصیلي واضحه شو. او هغه داسې چې عمر بن خطاب رضی الله عنه خپل ماما العاص بن هشام بن المغیره هغه پکې مردار کړی دی. ابو بکر صدیق رضی الله عنه اراده کړې و چې خپل زوی عبدالرحمن ملک حمزه رضی الله عنه چې او علي او عبید بن الحارث باور کې چې وتی خپل تر زامن ټول یو خاندان تر زامن وجلی دي او دې ته نه دي کتلی چې د زمون خپلوان دي. الولاء والبراء، عقیده د الولاء والبراء، دوستی د الله لپاره، دشمنی د الله لپاره. په دې باندې ما د بدر د سیرت چې ما بیانو دی په منځ کې ما تفصیل بیان کړو. او حاصل دا دی چې ورور د الله سره دی لګي زما در سره لګي، او چې د الله سره دی نه لګي زما در سره نه لګي. کدا کائن من کان که هر څوک پلار دی، زوی دی، ښځه ده، بچی دی، قوم دی، ملک دی، ملګری دی، مشر دی، کشر دی، چې د الله سره نه لګي زما سره نه لګي. زموږ بنیاد هغه بنیادی مسله غله په الله باندې ایمان دی. چې په الله باندې ایمان یو د الله سره لګي، د الله پیغمبر سره لګي، زموږ د اسلام سره دی. اگر که بل قوم دی او د بل ملک دی. ځکه زه دې کې د خپل ملګرو ته د نصیحت کوم، خصوصا د پښتنو ته دا ټکی پرې دی پنجابي کته او پنجابي بره او پلانې کته او پلانې بره او عرب کته او عرب بره. دا قصې پرې دی مړه. په دې پنجابیانو کې دي خلک دی والله چې په 1 کروڑ پښتنو به ورنه کې دومره الله ته نږدې خلک دي، دومره الله والا خلک دي. په دې عربو کې د سوچت خلک شته، په دې پښتنو کې د سی بی دین شتي چې په الله او د الله په پیغمبر پورې خان دی او مزاح کوي. ته چې دا وایي چې زما د پښتون سره محبت ته، کې په هر ځای کې په پښتنو کې ملحدین هم شي سره محبت ته. اوس یو پښتون دا وی ولیاذ بالله نه الله منم نه د الله پیغمبر منم بیا سره محبت کې دغه پښتون دی. دا جاهلیت ده څه دی؟ د جاهلیت. پنجابي زمونږ ورور دی او چې دیندار والله لازم چې په سل پیری مې دی پښتون نه زیات خوښ دی. عربي زمونږ ورور دی چې دیندار دی خپل نه مې زیات خوښ دی. پښتون زما ورور دی، زما قوم دی، زما ملګری دی، خو په شرط دی چې الله سره لګي. چې الله سره نه لګي به ندی ته ګورم چې پښتون دی او ندی ته ګورم چې زما د قوم دی او ندی ته ګورم چې زما په خپلوانو کې دی. الله سبحانه وتعالى په قران کې سوی لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله.
الله وی دا کې دی نشي چې یو قوم دی په الله باندې ایمان لري او په آخرت ایمان لري او محبت دی داغه چا سره کوي چې هغه دشمنی د الله او د الله د پیغمبر سره کوي. ناشنا خبر دادم د صحابه کرامو خبره ده غوري دم د غوی مبارک الله وی ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم. الله وی اگر کاغه پلاران دي اگر کاغه زامن دي اگر کاغه رونه دي او کاغه قبیله ده کاغه رسول دي خو چې الله او د الله رسول سره دښمنی کوي دوی سره محبت نه کوي. دا به کې غټه فائدہ وروته چې صحابه کرام په دې مسله کې خه مضبوط ځکه الله په دغه آیتونو کې مخ کوي اولئک كتب في قلوبهم الايمان. الله دې په زړونو کې د ایمان نه نوښته دنه زړه ته چې ایمان دنه نه کوشي کنه اخري جړلې ته نو دا عقیده څوک نشي ساتل. دا عقیده ساتل ډیر ګران دي ډیر ګران ده چې یو بچی ستانه پیدا دی او ستاسو سره نه لګي ډیر ګران کار دی. ځکه ډیر خلک چې کله مسله د دین راشي او د زوی راشي مسله د دین راشي او د پلار راشي د بیمانی د لاسه هغه زوی له ترجیح ورکی د بیمانی د لاسه هغه پلار له ترجیح ورکی. ډیر ګران کار دی هیڅ آسان کار خو نه دی. الله سبحانه وتعالى موږ له توفیق راکړي چې صحابه کرامو په دې نقش قدم روان شو. دویمه فائدہ الله سبحانه وتعالى دا خبر د بدر په دې غزا کې واضح کړه چې د مال سره د محبت د دې پتا سو باندې ګوره زورور نشي کغه هر قسمه حالات او کغه هر قسمه مصیبت او سختي او د خپل رورولي چې ختمه نه کوي. کته غریبي کته فقيري کته نهري کته تګي کته بیماري کته هر څنګه خو مال له ترجیح په هر حال کې نه ورکی. بعض زینو کې به دې خبر له ترجیح نه ورکی. الله په قران کې دا خبره کړي دا کوم فوائد چې تاسو بیانوم دغه واقعي نه راو باسه. الله سوي يسالونك عن الانفال تپوس کې د سو مبارکي غنیمتونه مبارکي قل الانفال لله والرسول. غنیمتونو خبره چاته واپس ته الله ته او الله پیغمبر ته نبی دا خبر وکړه. دې ځنه مې ته دا فائدہ بیان کړه فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم. د الله نه ویریږي او په خپل منځ کې اختلافات چې د مال د لاسه پیدا نه کوي. واطيعوا الله ورسوله الله خبر مني الله د پیغمبر مني. زموږ د پر غټ درس او عبرت چرته د یو څو ضروريالو ډالرو روپو د پاره د مسلمان سره ورولي مختمه وګورئ. دا یو نیم سره ډیر کمزور انسان ډیر کمزور په خوې کې په اخلاقو کې په تربيت کې په ناسته پاسته کې دیو کسره معامله راشي د ضروريالو د 2000 3000 5000 په شرمونو به دغه سره و شرمای نو څه دراسه پیسو دراسه. والله ما په خپل جون کې دي خلک لیدلي دي چې د پیسو د پاره دستر کې بدیسي بدلی کې دي چې ته ته حیران شې. ایمانوم پری دي قران او حدیثوم پری دي هر څه پری دي خو پیسې ټول نه مخ کې کوي. دي چې الله دا خبره بیان کړه چې د غنیمتونو مسله پری دی الله او د الله رسول ته تاسو په ځان کې تقوا راولي او په خپل ځان کې به اختلافات نه پیدا کوئ. درېمه فائدہ هغه ده چې د فتح د ملاوي دو یو غټ سبب چې دی هغه د الله سبحانه وتعالى نه دعاګانې غوښته. الله په قران کې ویلي اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. کله چې تاسو دعاګانې غوښتې د الله نه الله تاسو دعاګانې قبول کړي. نو کې وسړی دا وایي چې زه په دشمن باندې زورور شوې نو دغه یو طریقه څه ده دعاګانې غوښتې د الله نه الله سره رابطه ساتل. د نن سبا غټه مسله دام دی چې موږ دعاګانې پرې خو دي دعاګانې څوک نه غواړي. که غواړي مسله عادتي ونته کې دعا غو منټ لا سوچت کې وبې د مخ لروات شو کته نه د په دعا کې جړای نه په دعا کې عجزي نه په تور شپه کې چې ته یوازې دعا غواړي. ځان له دعا نه د ځان له سره نه چې څوک نه صرف الله یې نه او لاستي وجد کړی الله ته الله ته جاړي د دعاګانې ډېر اثر کوي. او دغه دعاګانې چې کومې دي چې موږ په خلکو کې دا ریواج دی اصلي ریواج دی. لاس وجد
مړی بلاس نیو کلاس به اوچت دغه شان به داخلي نیولي او بس بیا مخ له رواج وي به یو کسر نه نوځي لاس اوچت نه کی خو دعا وغواړي یروي دعاګانې نه مني دا خلک سنه مني او د دعا نه غوښتل خو د سیب لاس اوچت کړي دعا غوښتل او به دوی دعاګانې هغه نه مني ها منځنه بعد فرض مونږ ختم شي لاس اوچت کړي د شمالي دي لاس دې اوچت کړي دي ابلوز می منځو کو چې سلام مې راو ګرځم دي چې دویم سب کې وکس ناس اسړیر ناشنا دعا وکړه نو زمو ته خیر د لاس دې اوچت کو او سکند لا نو شي سکند یعنی څنګه چې دې اوچت کو یو بغرز دې مخله راواچو یو به خوا کې کسره خبري شروع کړ او دعا وکړه څه وکړه دعا وغوښته به دعاګانې نه قبول دا رواج دی دا سره دي ته رواج وي دي ته عبادت نه وي کمزې کې ډوډۍ وخوري خېټه ډکه شي زه د خیر او دعا په کیو کوي وي خیر او دعا په کیو کوي دعاګانو زیدي سي دعاګانې خلک دي سي غواړي چې ته یو منټ لا سوچت کړو به درکته کړو دعاګانو کې جړاګانې په دعاګانو کې عاجزي الله دې قبلې د لوز د الله سبحانه وتعالى دی ویزه قبلو الله بقران کې په سوره البقره کې واذا سالك عبادي عني فاني قريب پیغمبر وي زمانه بندگان کې چرته ته پوښتنه کې زموږ د عرب کم ځای کې ورته وایي غنيش دی اجيب دعوه الداعي اذا دعان چې څوک دعاګانې غواړي الله زول دعاګانې قبولوم الله په خبره کې شک شته نشته به کې شک نو چې کله دعا قبول نشوه مشکل بیا پتا کې دی مشکل هغه پتا کې دی او ستا په دې دعا کې دی یعنی الله د خپل خبرې خلاف ورزي چرته نه کوي ومن اصدق من الله قيل الله نه خو زیات څوک رښتینی نشته نه چې هغه یې دعا قبولو صحابه کرامو دعاګانې وغوښتي پیغمبر دعا وغوښته الله ولر د بدر په غزا کې فتح ورکړ دعاګانې د الله نډيري غواړي الله بدل فتح هم درکې الله بدل عزت هم درکې الله په دشمن باندې زور ورکې او الله به عزتونه درکې د په دنیا کې او په آخرت کې الله دې موږ له دعاګانو د غوښتو توفیق راکړي سلورمه فائدہ په کفارو باندې د غالب کېدو په اسبابو کې یو سبب دی په الله باندې ایمان او نیک عمل او چې کله دی په الله باندې ایمان مضبوط نه وو توحید عقیده دی کمزوري وا عمل دی د پیغمبر په لار نه وو الله دې خلکو مرستنه کوي دا فائدہ مونږ ته د دې بدر د غزا نه ملاوي د صحابه کرامو عقیده د سوي د توحید وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې ایمان او داغه په قدم روانو بالکل داغه د قدم چې څنګه نقش ته په غیر روانو ذکر الله فتح ورکړه او را بشي د احد په غزا کې معمولی ځکه خبر نه ده منلې ټول جنگ په بل طرف وورید نو چې یو سړي ژوند دا ولنه د اخره پوری د پیغمبر خلافي د ته فتح د کوم ځای نه ملاوي د کم زینه بده په دشمن باندې زور ورشي چې سره پیغمبر کوي یو سو دی کوي بل څه ان لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد الله اذا مرست کوم د خپل پیغمبران او مرست کوم هر سړینه والذين امنوا مرست کوم د خلکو چې عقیده د توحید صحیح ایمان راوړي او مرسته صرف په دنیا کې نه کوم په الحیات الدنیا و یوم یقوم الاشهاد او کله چې د خلک را پاسې د قیامت پر ورځ الله به دوی خاص مرسته کوي پنځمه فائدہ په کفارو باندې د غالب کېدو په اسبابو کې یو سبب داده په الله باندې ځان سپارل او الله ته ځان سپارل او په الله باندې توکل کول د موجه د بدر د غزان د خبره واضح شي او چې الله سره مرسته نه کوي کنه والله لازم کوي وګړي او چې الله پرې خو دی نو څوک دې سینشتي چې تاسو سره مرسته وکړي ته فتح درکې او چې الله دې سره مرسته کوي 314 کسان او غوسودي زر کسان دي او وسره اسونه او خان اسلحه تجربه مشران هر څو سره دي
او دغه نیمګړی لښکر د مسلمانانو نیمګړی چې هغه د جنگ په ارادم نه راوته دا وې سره توري او اسلحه هم پوره نشتی دا وې سره اسونه په ټول لښکر کې څو اسونه دي صرف 2 اسونه راغستي سورلې دا وې سره په نمبر په سورلې کې خدای الله سره مرسته وکړي ذکر الله په قران کې سوې ينصركم الله فلا غالب لكم کله ستاسو سره مرسته وکړي نو څوک په تاسو باندې غالب کېدی نشي وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ او کله تاسو پریدي نو څوک به تاسو مرسته کوي ځکه الله به د آیتونو په اخر کې وی وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ مؤمنان دې بچا باندې ځان وسپاري په الله سبحانه وتعالى متوسو کړي نیمګړی لښکر الله اکبر وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ الله ما د سره بدر په غزا کې مرسته کړې تاسو خو معمولی خلک وي تاسو کولای شئ د خپل کارونو کې ځان وسپاره چاته الله سبحانه وتعالى او چې الله ته ځان وسپارو کنه چې الله ته ځان وسپارو د کارونو بل ټول برابر کی ځکه الله ناشنا خبره کړې په قران کې وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ او چې په الله باندې توکل کو الله ته ځان وسپارو نو الله یې سره الله یې کافی شي نو چې الله دې چا د لپاره کافی شي د کار باندې نیمګړی پاتې شي دنیا بدلم خېسته کې آخرت بدلم خېسته کې ول کارونه الله ته والک په الله باندې توکل ساته عقیده ساته چې زما د کارونه به الله سره تر رسي زما مرسته به الله کوي شپږمه فائدہ چې jihad په اعمالو کې غوره عمل له او حدیث کې درځي چې jihad د اسلام اوچته قوبه ده وجدا ده چې د jihad د لاسه د الله دین زور ورشي د دې jihad د لاسه د ظالمانو ملامتش د دې jihad د لاسه د منافقانو ملامتي د دې jihad د لاسه د کمزورو مرسته کیږي د دې jihad د لاسه بندگان د بندگانو د بندګۍ نروزي د رب العالمین بندګۍ ته د دې jihad د لاسه د شرک د تیرونه خلق روزي د توحید رڼا ته نو د دې امت عزت چې دغه بسکی پروت دی هغه په jihad کې پروت دی حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی په سنن ابي داود کې دا حدیث اذا تبايعتم بالعينه کله چې تاسو کې سود عام شو واخذتم اذناب البقر او کله چې د مالونو سره محبت ډیر شو ورضيتم بالزرع او بیا پټو او پزمکو پورې وختی او دا غي سره محبت شو او پاغي باندې راضي شوي وترکتم الجهاد او جهاد پرې خودو سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم الله پتا سو باندې سره ودی ذلت براولي نو یو فائدہ دا شو شپګما چې jihad په اعمالو کې ډیر اوچت عمل لري ومه فائدہ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبره منل د الله خبره منل د ګناهونو نه ځان بچ ساتل د کفارو باندې د غالب کېدو په اسبابو کې یو غټ سبب دی لکه څنګه چې صحابه کرامو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبره منل د بدر په غزا کې تفصیل مخکې تیر شوی دی تاسو ته به سوچ کوی چې کمزې کې دې مسله راغلی و چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته امر کړی دی هغه نه مخکې شوی دی او نه ورستو شوی دی مته اوس اخرنی بیان کې خبره کړو د غنیمتونو مبارک صحابه کرام په منځ کې اختلاف پیدا شو غنیمتونو مبارک الله ایتونه نازل یسالونک عن الانفال تپوس کې د سو مبارک غنیمتونو قل الانفال لله والرسول ورته چې غنیمتونو خبر الله او الله رسول ته واپس تفصیل ونه کو تفصیل به ورسته کړي چې څنګه د آیت نازل شو په صحابه کرام روان شو یا رسول الله بس چې الله او الله رسول ته واپس خبره ختم شو د ایمان چې دی د ایمان چې دی نو الله به مرسته کوي او الله به غالب کوي په کافرانو باندې اتم فائدہ د امیر
او د قائد او د مشر خبره منل د شي قوم له الله سبحانه وتعالى مرسته او عزت ورکي او غالب کوي په دشمن باندې لکه څنګه چې صحابه کرامو د چا خبره منله د رسول صلی الله علیه وسلم دي ذکر رسول صلی الله علیه وسلم ګره پیغمبر هم دی او قائد هم دی په دې جنگ کې امیر دی او دا د سموي چې صحابه کرامو زکه د قائد خبره منله ځکه چې پیغمبرونه په ډیرو ځایونو کې لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې سریهګانی لګیلي هغه باندې صحابه کرام مشران کړي کړي د کشرانو کوم چې د غلاندې ټول بوله خبره منله نو د مشر خبره منل د خپل امیر خبره منل د دې د الله سبحانه الله تعالی عزت ترکي او تاب زور ورکي په دشمن باندې نهمه فائدہ اختلاف د مسلمانانو په منځ کې د سبب دی د هزیمت او سبب دی د ذلت ګوره د جنگ د شروع کېدو نه مخکې د غزا د بدر غزا چې کله شروع کېده د مشرکین په منځ کې اختلاف راغی کنه راغی حق اختلاف د لاسه دوی کمزوري شو چاوی د جنگ کو او چاوی نیکو اختلاف پکې راغی او کمزوري شو د دین موږ له دای برته غسته پکار دي چې مسلمانانو په منځ کې اختلاف نه لري پکار الله په قران کې وایي واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا اختلافات بنه پیدا کوي ولی فتفشلوا وتذهب ريحكم الله يدبدبهم ختم شي رعب بمسشي ختم شي سرته حقیقت بیانومه ننسبه چې يهودي نصراني کافر مسلمان وجل غواړي د مسلمان په لاس وجني دې کنه ولی ځکه چې د مسلمانانو دبدبه ختم شوی ده مسلمانانو رعب ختم شوی مسلمان خوشحالي د مسلمان په مرګ باندې نینداری کوي مبارکانی ور کوي حدیث مسلمان نه به دشمن سويري تقسیم شوی د دین زما مذهب جدا دی او ستا مذهب جدا دی زما مولا جدا دی ستا مولا جدا دی زما کتاب جدا دی ستا کتاب جدا دی زما مدرسه جدا دی ستا مدرسه جدا دی زما فقه جدا ده ستا فقه جدا ده زما طریقه جدا ده ستا طریقه جدا ده د اتفاق په کوم ځای کې تر اوسته دی بیا اتفاق کوم ځای کې ته ورسره جدا او کله دې خلکو وس رسیدې الله دې قسم خورم چې وي زما مذهب جدا ده او ستا جدا ده او زما مولا جدا ده او ستا جدا ده کله دوی وس رسیدې د کعبه هم تقسیمه ولا او کله دوی وس رسیدې د قران یې هم تقسیمو په دې دلیل د خیماسي رضا نه یم ملک عبدالعزیز رحمه الله د سعودي عرب د او چې کوم بچیان دي د دوی چې کوم پلارو شاه عبدالعزیز رحمه الله حرم ته چې کله ورننه او ته د واقعه ته اوس بیان کړی نو سو مصلی ته لګیدلی سلور مصلی او پینځمه په کوم و د زیدیه فرقه نور د دوی وسنه رسیدو چې د کعبه تقسیم کړي نو سې چلی وکړو الته مصلی خو کې ولګولې دا امت به څه کامیاب شي چې د کعبه په خوا کې د غوي سلور امامان ولاړ او جدا جدا جمع کوي دا امت به کامیاب شي دا امت به مخ کې لاړ شي دا امت به څنګه مخ کې لاړ شي چې کله موږ د عالم مسله معلومو نو ول دا ته پوس کو وابي دي که غیر وابي دي لکه دا زمو علماء دي قران او حديث بیان نه وي دا به معلومه چې دا وابي دي کدا حنفي دي کدا شافعي دي کدا حنبلي دي کدا مالکي دي کدا حنفي دي هر دا عوام دا خبر صحیح ده سنسبت یو 100% صحیح ده چې منګه سوق منګه حیران شي ځکه چې راته وي چې ته حنفي راته وي ته شافعي راته وي ته مالکي پرونه بل یو کس ما سره رابطه وکړه د ترکیه او ما ته وی چې زستا درسونه اورم بیانونه اورم خو ډېر مشکل کې ما مشکل څه دی وزره فلیدین کوم په منځ کې ما دا خو مشکل نه دی وینه دغه مشکل نه خو دې د لاسه مشکل دی څنګه وي مستا بیان اورېږي چې د پیغمبر نه ثابت دی ما چې د پیغمبر نه ثابت دی بس کو اوس می خلک نه پریږي سوې ته خلک
وی خلق وی چې او د شتی منو چې د سدي شتی پیغمبر نه ثابت دي خو زموږ مذهب کې نشته. چې ډېر ناشنا خبره شتی د چا نه ثابت دي؟ پیغمبر نه ثابت دي خو مسله سره زموږ مذهب کې نشته. دا ډېر ناشنا خبره ده کنه. سړی دی په دې سره باندې چې لکه گزارو کې لکه چې ته وشتي او د پیغمبر نه ثابت نه بیا دا ټکه سم معنی لري چې زموږ مذهب کې نشته. مسلمانانو په منځ کې اتفاق او اتحاد او دا قصې پریری چې دا پلانې قوم والو دا پلانې ملک والو دوی دا وکړو موږ دا وکړو هغوی داسې وکړو دا وکړو نه. سو پورې چې مسلمان یو موټی شوی نه د هغه وخته پورې د کافرانو په زړونو کې هیڅ یره نشته د مسلمانانو نه هیڅ یره نشته. خو دلته خو چل ټول مسلمان ته جوړ کړی دی. چل ټول مسلمان ته جوړ کړی په غټه سطح باندې پرېږده غټه سطح باندې پرېږده راځه بالکل کور ته راننوځو رور ته چل جوړ کړی کور ته بدن نه راننوځو رور ته چل جوړ کړی. دا مسلمانان به څه کامیاب شي چې رور ته چل جوړ کړي بیا پاتې نه د ترزوی او تر او تربوره دا وینو ته نه شي چې دا ویني مو وس کړی وي بیا یاره مسلمانان کمزوري شي خود کمزوري کیږي. مسلمان وجل کیږي ته ننداره کوي مسلمان سره ظلم کیږي ته ننداره کوي ته به خوشالي زه خدای چې دنه پیسې پټ کړی ډاکوانو زه خدای چې دې مړ کو زه خدای چې دې دیسو الله وی اتفاق راولي او کرام نو واستو فتفشلوا وتذهب ريحكم دبدبهم ختمش. مسلمانانو کې اتفاق او د پیغمبر په وخت کې او د سلف صالحین په وخت کې دا یو دبدبو لسمه فائدہ. الله سبحانه وتعالى چې زړونه وتړي کنه نو دسی وتړي چې څوک جدا کولای نشي. لکه څنګه چې الله زړونه وتړل د چا د انصار او د مهاجرینو او به د انصار په خپل منځ کې د اوس او د خزرج دا هغه خلکو تاسو ته بیان کړو چې په سونو کلونو د دوی جنگونه دی وبل سره روانو. معمولی خبره به د یو بل قوم ختمو. دا ګوره هغه قوم دی چې د بدر په غزا کې د ټول شریک شوی دی یو موټه مشرکانو ته به دا پته نه لګیدا چې کم پکې مهاجر دی کم پکې انصاری دی او په انصارو کې بیا کم یو په اوس کې دی او کم یو په خزرج کې دی. وجه دا ده چې د دوی د زړونو چا یو کړی دی الله یو کړی. ځکه الله په قران کې وایي والف بین قلوبهم پیغمبر د زړونو علماء یو کړی دی وایي لو انفقت ما فی الارض جميعا په دې زمګه کې چې سړي کده هر څه خرچ کړو کنه ما الفت بین قلوبهم ته دوی په زړونو په منځ کې یو والي رورولي مینه محبت د ته نشو راوست. یو لسمه فائدہ اخلاص او صدق چې بچا کی الله سبحانه وتعالى په دشمن باندې زور ور کوي. ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په صحیحینو کې د حدیث د ابو موسی اشعری رضی الله عنه یو کس پسې راغی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه کو یا رسول الله یو سړی جنگیږي د مال غنیمت ته پاره یو سړی جنگیږي چې خلک یې صفاتو یو سړی جنگیږي چې خلک هغه ته په عزت وګوري یو سړی جنگیږي چې د خپل قوم د پاره د خپل ملک د پاره فمن فی سبیل الله کم یو د الله په لار کې دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم من قاتل لتكون کلمت الله هي العليا چې جهاد د سره لپاره کو د الله دین لپاره نه اخلاص پکې و. دولسمه فائدہ پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله د بدر غزا ختم شو او مشرکان کم چې مردار شي هغه کوی ته ورغزار کو نو به د کوی په غاړه باندې ودرېدو او غوته وازونه وکړو وی هغه سره ته ملاو شو کنه کم چې ماته واستوي الله ذلیل کړي او کنه الله رسوا کړي او کنه. نو دلته فائدہ دا شو چې د مرګ نه بعد قصه ختمه نشوه د مرګ نه بعد ژوند شروع شو د برزخ ژوند شروع شو. دا به دلیل دی. او که د مرګ نه بعد سنوي که د مرګ نه بعد سنوي نو به پیغمبر څنګه غوي ته خبره کوي او څنګه غوي ته وی چې تاسو ذلیل شوي او تاسو خوار شوي او تاسو دیسي شو. نو زمونږ په دې باندې ایمان دی چې د مرګ نه بعد کومه مرحله راځي برزخ
برزخ نه بعد بیا آخرت کې الله ته ودرېږي دي. ډېرې دې خبرې دي چې انساني عقل هغه ته نه رسي. د مؤمن شان دی الایمان بالغیب، په غیب باندې ایمان راوړه. نو که زمون عقل ورته رسي او که نه رسي خو مونږه منو. نو په دې باندې زمون ایمان دی چې په دې قبر کې دنه نعمتونه مشتي او په دې قبر کې دنه عذابونه مشتي او د برزخ ژوند دی او سوال او جواب دی او منکر او نکیر دی. د ټول خبرې الحمدلله مونږ منو. الله دې په د مرګ پورې مونږ مضبوط ساتي. دیارلسمه مسله من کرامات منو. منګه کرامات منو د اولیاء الله. کرامات د اولیاء الله دا ثابت شوی دی په د بدر په غزا کې او غدا چې کله ملائکه الله راولېګل د غوی د مرستې لپاره د مسلمانانو د کرامت ته کړه. په غوی باندې خوب راتله، په غوی باندې باران راورېده. دا ټول کرامات دي. نو منګه کرامات د اولیاء الله منو. د خلک زموږ مبارک وي د خلک یو مونږ ته د وابینو مونږ وابیان نه یو خلک راته وي دا وابیان د اولیاء الله کرامات نه مینه. مونږ منو کرامات خو دومره ده چې د افراط او د تفرید په منځ کې بعض دې خلک شتي گمراه چې هغه وی کرامت د سره شتینه مونږ وي دا به گمراه دي. ولې چې دا خو انکار دی د قران نه د حدیث نه. قران کې ثابت دی کرامت. لکه کرامت د عیسی علی السلام د مور هغه چې کله و په عبادتګاه کې پرته او ماشوم رزق د کم جنراتو خو الله را لګي د کرامت شو. یا هغه چې ونه ولا قوله ونه سوکړه قوله شي د کجوري ونه او دغه نبی کجوري راولې دی په کم موسم کې د جمی په موسم کې کجوري نه د ټول سړي کرامات دي. کنه دي سي د اصحاب کهف سو کاله پراتو 309 کاله پراتو دا کرامت ته کنه. نو کرامات شتي د دین انکار کول قران او حدیث نه انکار کول. خو الته زمونږ د خلک چې د مسلې نه یا اخواني وړيدل او یا تشاته نه ترنه گزارې نه کیږي په دې مسله بالکل ودرېږي نه. کرامت شتي. نو چې کله دی ته دا ثابت کړه چې کرامت شتي یو منټ بعد کرامتونه راخاره کیږي. پلاني ذکر پلاني سره کرامت راخاره شو. پلانی ذکر پلانی سم کرامت راخ غبطي جوړ کړه صوفیانو دغه قبر پرزو ملکونو کې. نو منګه دا وایو چې کرامتونه شتي د اولیاء الله د پاره شتي چې الله ملګری چې صحیح مؤمنان یو دویمه کرامت نه ګوره سو خبري نه د مخکنه چې زما کرامت برخکاره کیږي. او د زنګ په ملکونو کې چې ډیر دي د اکثر جادوګران دي ګوره ځکه چې جادوګر دا ول نه چیلنج ورکوي زبدي سي کومه نو د جادوګر دی. کرامت څنګه راخاره کی لکه اوس یو ولی الله دی الله ملګری په دریاب باندې دشمن په سره منډي وي او بس صحابه کرامو سدي شي ان شاء الله سیرت په درس کې ورایش. دشمن په اشاره راغ مخې ته لار نشي په وبوله پاسه واوړي خدته د پتشتي چې په وبوله پاسه دي شاوړو نشته ته پته د خورو د انګل وبوته یا به مرشم او یا به بچم خو پته وته نشته. الله کرامت راخاره کو بوله پاسه را ته خدا پته نو چې کرامت برخاره کی. نو چې چیلنج ورکی چې زبدا د کومه پوښی چې د سره د جادوګر دی د کرامت ولن او بل دې د کرامت نه کوم جوړول نه دی پکا ډیرو غټو خلکو کرامتونه راخاره کی. زمونږ هغه دو منځونو کې کرامت راخاره شي او دو منځونو خو لا غټه خبره ناس به په خپل ذکر او د خلک بوله رحمت او د خزي او د سړیو دا به اوس خاوند کې انسان د خزو په شان د غړډو اختبي د بریت په خله کې پراتی غړې ته به میل پروتي لاسته به لاسبندې پروتي پوته به ګنګړي پراتی او دا سړي دا ویل الله ولی د دم کرامت راخاره کی. پلانې ځکه بازوی د پلانې پیرسم د ناشنل د منزل نه زی اموریدان وته غلش منزل د کعبه ته منزل او په پاکستان کې ځکه یو د سواد په علاقه کې د غسر یو بانګیو نو دا بانګي د پیرسم سره چې دینو په دې بانګي باندې د مکه او مدینه ته ځي منزل پیرسم په بانګي باندې منزل شي د کرامت. هغه یو ته چا ویلو چې تاسو د پیرسم ډېر ناشنا دی
دعوت دا کوي چې زه ولی الله مو ګیره نشتی نو ولی الله کم سے کم دای چې پیغمبر په طریقه خو شکل لیکنه نه د ګیره شتی به مونږ ته نه ښکاري مې دای دغه ته خلار کولاو کړ د کوم چې ګیره نشتی و چې چاته نصیحت کوي وي به شتی خو ته د ښکاري خو د ګیره د خطا ته وسله ښکاري سره وکړو نو اوس دی خلکو زیاتې نه دی کړې ها زیاتې کړې منګ الحمدلله په منځ کې وایو کرامات د اولیاء الله حق دي ثابت دي خو د شریعت په حدودو کې دنه د دینه په ټوغه نه جوړو پرې ورسېدو کنه سوال لسمه فائدہ د لخر چې کم امیری نو دی به د خپل کشرانو په خوا کې هغه له تیزی ور کوي دا غوی د پاره په دعاګانې غواړي او که ضرورت راغی نو د جنگ د پاره به میدان تم کوزوږي لکه څوک لکه رسول صلی الله علیه وسلم دې سینې دی ویلي چې تاسو میدان ته ورشي دا بدر دې دغه میدان دې ورکوزيږي او زلاړم واپس مدینه ته دې سی ویلي نه ولاړو وسره او صرف دانه چې جنگ د ختمېدو پورې جنگ ختم شو 3 ورځې بیا الته ناس دا فائدہ دي جنو ته په لسمه فائدہ الله سبحانه وتعالى د جهاد په میدان کې دعاګانې قبلې یو حدیث هم ثابت دی چې کله چې کافرانو او مسلمانان یو بل ته مخامخ شي نو په دغه ټیم کې الله د مؤمنانو دعاګانې قبلې شپږمه فائدہ الله سبحانه وتعالى د مؤمنانو د عزت لپاره یو لار جوړ کړي یو طریقې جوړ کړي مسلمانان دغه خبروم نه لکه څنګه ورسېږي مؤمنان وتی په څه پسې دي په قافلې پسې مقابله به د چا سره کیږي د ابو جهل د سره دا ترتیب چا جوړ کړی الله جوړ کړی مؤمنانو ته دې پته نشته وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين لو يو لخر سره مخامخ کیږي وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم مؤمنانو کم ډله وخته کوم سره چې اسلحه نشتی کوم چې جنگ ولا نه ابو سفیان قافله الله یو طریقه جوړه کی د مؤمن د کامیابی او د عزت لپاره وخت خبروم نه ولسمه فائدہ شیطان انسان ته ګناه خېسته کوي او کله چې په دې ګناه کې واچي به تی وتختی کوم ځای د فائدہ واغست سراقه شیطان راغلی چا په شکل کې سراقه په شکل کې مشرکان را ګرم الله په قران کې دا خبره کوي واذ زين لهم الشيطان اعمالهم شیطان وته وړي زبردست کار کوي رته تاسو جنگ رواني او زم تاسو مرګره وقال لا غالب لكم اليوم من الناس پتاسو یسوک نشي زور ورکړي دا کم لخر چې تاسو دی کم زور چې تاسو او بلداده واني جار لكم زو تاسو مرګره یره ګرم کو به د سراقه په شکل کې چې دومره غټ شړې مونږ ته دا خبره کې الله سوي فلما تراءت الفئتان کله چې دوه ډلې یو بل ته مخامخ شو نکس على عقبي وقال اني بريء منكم کله چې ملائکه ولیدو تفصیل ما ذکر کړو ملائکه جوړلو منډه کړ مشرکانو د جګړو سراقه منځ کې د پرې خو دوی ته خو زبدا کو اني بريء منكم زتا سن بريء ما اني ارى ما لا ترون زه هغه سینم چې تاسو نه تاسو څه خبر یې ملائکه راغلي اولاد دریاب ته ټوک نو دا فائدہ چې شیطان چې ته په دې ګناه کې ورواچي کنه به د پوره خان دی مزاق د پوره کوي تبامي کو کنه او شیطان خو ابلیس خو جهنمی دی زی بچرته جهنم ته دې کوم شک نشته خو د غم د کمولو یو طریقه دا چې د ځان سره ملګری ډیر کې په دې غم کې نو دې خو باسم جهنم ته زی نو د ځان سره په جهنم کې ملګری ډیر ولغواړي یو بشي بل بشي نو دې سره به دا غم چې زما دا غم به کم شي اتلسمه مسله او فائدہ چې منافقان په هر زمانه کې اسلام ته د نقصان رسولو سوچ او فکر کوي او د مؤمنانو پورې خان دي
دیو برک تاسو سید رسول صلی الله علیه وسلم پکې وی شهید شوی دی او په مدینه کې قسمه قسم پروپاګاندا وشوي او دغه د رسول سلام او خراله او غنشتي او منګ ویلو چې دغه مقابله نه و پکار د دلیل له بدی باندې چې منافقان همیشه کوشش کوي چې اسلام او مسلمانانو ته نقصان ورسوي. نو لسمه مساله الله سبحانه وتعالى رښتینه مؤمن چې مال تی ولګي یا د بدن صحیح سي د الله په لار کې قربان شي الله ول دغه په بدل کې ډیر څور کوي. د مطلب څه واقعه ده چې مال تی ولګي الله ول ډیر ور کوي. عباس رضی الله عنه د رسول سم تر قیدیانو کې وکنه او هغه مسلمان شو خو موږ پټ مسلمان فدیه ورک اوس کدی مسلمان دغه پټ ظاهر کې او قیدیانو کې راغله الله سوی په قران کې يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. کستاسو پزلونه کې خیر یو د خبر رښتیا کوي الله بدل د دې په بدل کې ډیر څه درکړي الله ولا به ډیر څه ورکړي. هغه تفصیل ما به تیر شي درس کې کړم. ها شلمه مسله کفر او ګناهونه او د الله نافرمانی د نعمتونو ختمي او غديس قریش له الله څومره عزت ورکړه لوی عزت لوی نعمتونه لوی دبدبه لوی رعب خدا ټول هر څه ختم شو د صدراسه د دې کفر او د الله سره د دښمنۍ د لاسه ختم شو. نو ځکه موږ ته وایو چې اے ورور او اے مسلمانانه د ګناهونو پرېده یعنی دا کم نعمتونه چې تاسو سره دي دا بدنه الله واخلي وره. ذکر الله بقرآن کی سوئی ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. الله دی قوم حالات هغه وخت پورې نه بدلی چې سو پر دی بخپل نه بدل کړي. دا کم نعمتونه چې الله تعالی نن درکړي دي ګناهونو د لاسه بدن الله د نعمتونو واخلي وره. عبرت واخله د قریش نه چې څومره اوچت خلک او څومره بشمار نعمتونو د غوي سره هغه ست الله واغستو د دې د لاسه چې غوي د الله نه منل او د الله د پیغمبر نه منل. سو فائدې شو شل یوشتمه فائدہ عبرتنا غسته د الله سبحانه وتعالى د آیتونو نه د پیغمبرانو د معجزونه او کله دین د عبرتونه وانه غستو او داغه مصیبتونو امتحانونه کوم چې الله پتا را وستي دا غینه بد باندې به تبعیر راځي لکه بچا چیراله لکه په قریشو چیراله عبرت وانه غستو کوم مصیبتونه چې په دوی رالو امتحانونه بیرالو معجزې او ترخکار شو دي شي نه عبرت وانه غستو الله سبحانه وتعالى غوي په خپل تباہ او برباد کړ. دویشتمه مسله زمونږ دشمن هغه ودنه دی زمونږ دشمن ودنه دی نشته خبره ډیر د زړه د دړ نه ده خبره کومه زمونږ دشمن ودنه دی خو مسلمان ودنه دی زمونږ دشمن ودنه دی مسلمان ودنه دی دومره پوری زمونږ دشمن روان دی چې زمونږ د بچو د تباہی هم هغه یو پلان او یو سوچ جوړ کړي. زمونږ خزي زمونږ مشران بسنګ خرابوي زمونږ ځوانان بسنګ خرابوي دا مغو یو سوچ روان کړي یو طریقې روان کړي او زمو استاد سوچ کرکټ چاو ګټو چاو بیلو دا زمو استاد سوچ دي سو تنخوا اخلي د میاشتې سو جوړه کور د دوه کمرې جوړ کو کدري او څنګه واده او بچی دي سودي گاړه خګاړه کې څنګه کلی څه کاروبار روان کړي کنه دا زمو استاد سوچ دي دا وې سوچ دي سره نه دا وې سوچ دي سره دي چې د مسلمانانو بیخ بنیاد بسنګ وباسو او سوچ دې سره دي د ماشومانانو د باز ویډیو گیم چې کومې چې به گیمونه کوي په دې کې یو گیمو ما په خپل گیم کتل ما ته یو کسو خو یقین مې نه غوښتو به په خپل گیم وکړو نو په گیم کې درې چې یو کس لکه تبه چلے په ریموټ باندې ماشومانانی چلے او جنگ کوي هغه جنگ کوي نو گاډي به پیرانی سي خلک به وایي چې یو گیم نو لاندې
یو سټیج ته چې ورسینو د رواني او لاندې په دې خپو کې قرانونه پراته په هغه باندې خېږي بالکل باغی خوازی لیکلی القرآن الکریم ډیر حیران کړم زموږ دشمن دومره ویخته یو سړی به مړه پدې به موږ کافران تباہ کیسه تسره وړو خبرې کې موږ هم سوکیو کافران موږ پدې خرابې غټ غټ خبرې مکو سدي کړي نه دی ونس کولای شي چې ستا بچي ستا رور ستا کشر خپل سترګو یې چې قرآن دی او دا کس په لپاسه خيږي نو د قرآن قدر د زړه نه وته اوس د قرآن به عزت کول دی ماشوم ته غټ خبره ښکاری نه ایران سوخ کې لوبي جوړې کړې وي به عالم په سودان کې خبره کوله دا هغه تماچی غونته کې د لوب وغه او گاډي او نینځ کې د ماشومانانو جنکو هغه چې سٹارټ کړه هغه سوي لکه کله به کې څوک چا به کې نظم لګولې چا به کې سندر لګولې نو هغه تماچه باندې چې د دزو کو کنه نو هغه بداوی ول عیاذ بالله وی لعنت په ابوبکر باندې به چې به دزو کو وی لعنت په عمر باندې به چې به دزو کو وی لعنت په عثمان باندې تاسو دشمن تاسو ودرېسه دشمن دل بچی تبا کوي دشمن دل خزي تبا کوي روزانه نوې پروګرام چلیږي چې د مسلمانانو خزي به څنګه کارونو تروزي او څنګه به بازارونو ته ورودونو تروزي ځوانانی دل تبا کوي ولوبو کې مصروف کړو او نشو تماشو کې مصروف کړو انټرنیټ ول جیب تراوستو فحش فلمونه جیب ترالو ځوانان تبا برباد شو تاسو چې دشمنو درې ها ویخته سم ویخته او منګه سي منګو دی دلا پریدا ودغه پریدا باز په کې دا وی الله دې په پلاني ملک باندې د مسلمانانو یو ملک یاد کی الله دې د مسلمانانو په پلاني ملک باندې پلانې کافر راولي وي ته دا پریدا چې مسلمانو دغه پریدا بلکې د مسلمانانو د ارمان کې د نام نهاد مسلمان چې د کافر چرته رااله او زما د مسلمانۍ بي عزت کړي نو څومره خون به وکړي شتي دي چې نشته ما غلط و ډېر په ارمان نشته د پلاني نه خوې مړوي د دینه خو يهود خدي وي هغه يهودي ته خکړو چې د جړ لو باسي ختمي هغه نن غوړه شو د چانه د مسلمانانو ته څه کې ته مسلمانان ختمي یعنی دا خو پرې د چې يهودي راشي نصراني راشي ما ختم کی دا څوک ما ختمي مسلمان ما ختمي مسلمان ما ختمي مسلمان زما ملک ختمي مسلمان زما بیخ بنیاد وباسي مسلمان زما ویني تناست نو ویخ شي ویخ تاسو سره خمر موږ په ناشنا خوب کې ود پراته او الله سبحانه تعالی موږ له توفیق راکړي چې د اسلام او د مسلمانانو خدمت وکړو سوچ فائدې شي دویش ها درشتمه فائدہ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم رحمت هغه صرف د مسلمانانو د پاره نه دی بلکې د کافرانو سره هم دی هغه څنګه دي چې کله صحابه کرامو غدواله کان راوستو یاده دا واقع کنه ده هغه دوه کسانی چې راوستو هغه غلامان راوستو او تاسو دې کول چې تاسو د کم لخکری ناغو سوي وي موږ د ابو جهل د لخکری مسلمانانو وهل وي تاسو د وزنی تاسو د ابو سفیان د قافلې سره غو موږ د ابو سفیان سره پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ سره به وګرځو وی چې رښتیا ده ته وي تاسو وهل او چې دروغ وي تاسو پرې خو نه به مواله دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم رحمت للعالمین سدرشتمه فائدہ دا شو د کافرانو محبت د ژوند سره او د غوی په مقابله کې مسلمانانو محبت د سره د آخرت سره دلیل په دغه واقعه د عمر بن الحمام رضی الله عنه اکجوري یو دانی خو هغه گزار کړی او ورننه وته جنگ ته او پای کې شهید شو محبت یو د سره د آخرت سره او دغه شان محبت څنګه مسلمانان د آخرت سره کوي د سي محبت کافرانو د سره کوي د دنیا سره کوي نو ځکه غوی نشي کامیابې ده په جنگ کې چې کله مخامخ جنگ کوي د مسلمانانو سره
دغه چې مسلمان خدا وای کمه وګټل غازی او کمر شمسه شهید. قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنين، دول لري دو خسته لري خو کافر خدا وی چې زبو ګټمو مالونه به واخلم او دوی به عزت کوم او کدا نو خو مړ شوم یاره، او چې مړ شوم نو دا به سکی نو دوی یره د مرګ نه او محبت د دنیا سره او مؤمن محبت کې د سره د آخرت سره، او مؤمن د الله د دین د پاره او د الله د پاره د مرګ سره محبت کوي. پنځشتمه فائدہ، یو شی په ظاهره کې ته شرخ کاری او باقي کې بس پروتي خیر وي، یو شی به ته خیر ښکاری او باقي کې بس باقي کې بس شر. او دا فائدہ دی کې وا د بدر په غزا کې دا فائدہ شتي او غدي سي چې مسلمانانو نه غوښته چې د ابو جهل د قافلې سره مخامخ شي، بلکې هغه غوښته کوم قافله هغه د ابو سفیان خو دوی چې کله مخامخ شو د ابو جهل سره نو دغه د قافلې سره نو په دې قافلې سره مخامخ کېدو کې خیر دغه نه زیات. الله په قران کې دا خبره کړې ده وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، کې دې شی یو شی تاسو بدی شو هغه تاسو لپاره صحیح هغه نو تاسو زه دا وایم د فائدې دې ځنه زده کله پتا باندې غریبي ته چې مونږ د شر د غریبي د کم ځنه رااله خو په دې غریبي کې بس د لپاره صحیح خیر وي. د بچی نه کېده ظاهر کې شر دی خو په دې کې بس د لپاره خیر، د قرضې د غربت د مسافری په دې کې ستاسو لپاره خیر دی، د بیماری په دې کې ستاسو لپاره خیر کې دي چې شي ستاسو بدی شي او الله به کې سات چولې خیر واچولې. شپږشتمه فائدہ هغه د مشورې برکت، د مشورې برکت ته کوم ځای موږ دا واغست حباب ابن المنذر رضی الله عنه چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم بدر دی میدان ته ورسېد یو ځای کې پړاو واچ مشوره وکړه نو حباب رضی الله عنه یا رسول الله ودستاسو خپل سوچ دی کنه الله دې ویلی وینه دا زما خپل سوچ دی نو بیا دا ځای خنه دی دا څومره کویان چې دلته دا ټول په کار دي چې موږ خپل طرف ته راولو نو د کفارو به وبوت ضرورت راځي او به دا وې سره نه دې مشوره کې څومره خیر پروت دی. نو کله چې تاسو سم مسله راشي د مشرانو سره مشوره کوه، د پوهه خلکو سره مشوره کوه، د دیندارو سره مشوره کوه، نو په مشوره کې ټول خیر او خیر پروت دی، په مشوره کې شر نشته. ګوره دا مشوره لړ تعریف دی ډیر عقلونه راجمع کول او ډیری تجربې راجمع کول د انسان له سوره فائدہ ورکړي. او زم ناسمه تمي دیم دی او غم دی، زما تجربه جدا ده، ستا تجربه جدا ده، د دې تجربه جدا ده او دغه تجربه جدا ده، د سلورو کسانو تجربې موږ راجمع کړي. بل دلته صرف دا مګورې چې انسانان ناس ته جبلقي خبرې کوي، دلته اوس عقلونه ناس دي، سو عقلونه دي، سلور عقلونه ترجمه کړي. نو د دې سلورونه چې یو خبره راوځي ابو څه فائدہ مونږ خبره یې کړه، هیڅ هم څه کمال پروتي انا ته یوازې نه د څه تجربه شتي او کې دي شي ذهن دیم کمزوري کار دي شروع کو ورسته بیا خپه په دې شپږشتو باندې به اکتفا وکړو. ان شاء الله باقی به پر روان درس کې بیان کو. الله سبحانه وتعالى موږ له توفیق راکړي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نقش قدم روان شو.